جمعیت ګوند بالاخره له عبدالله څخه خپله لاره جلا کړه. دا چې ولې لاره جدا کړه، د جمعیت ګوند رئیس تازه څه ویلي. ویډیو کې ټول حال کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. جمعیت اسلامي ګوند له عبدالله څخه لار بېله کړه. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې له لاسلیک کولو وروسته د جمعیت اسلامي ګوند له عبدالله څخه خپل لاره بېله کړه. د جمعیت ګوند رئیس صلاح الدین رباني وایي چې د عبدالله غني په هوکړه کې دا ګوند شریک نه دی او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. جمعیت اسلامي ګوند چې د عبدالله تر شا ولاړ و، څه وخت مخکې رئیس صلاح الدین رباني په خپلو خبرو کې دا یادونه هم کړې وه چې که چېرته عبدالله له ولسمشر غني سره د سولې مصالحې شورا مشري ومني، نو دوی به ورسره خپل پرېکون اعلان کړي. صلاح الدین رباني او د هغه ګوند غوښتل چې صدارتي نظام دې په افغانستان کې رایج شي او د همدې لپاره یې عبدالله صلاح الدین رباني او د دوی نورې ډلې هم هڅې کولې، خو بریالي نه شول. د یادونې وړ ده چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته عبدالله د پایلو له اعلان انکار وکړ او خپل ځان یې بریالی اعلان کړ. هغه همداراز د ځان بللي ولسمشر په توګه لوړه هم کړې وه، خو د څو میاشتو له پرلپسې مذاکراتو وروسته تېره ورځ ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې یې عبدالله د سولې مصالحې شورا مشر وټاکل شو او همداراز هغه ټیم ته په کابینه کې ځای ورکړل شو. زموږ ویډیو همدومره وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.